د هلمند د ترافیکو مدیریت د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دې مهاله د 10,000 نوو لیسنسونو د توزیع او 15,000 زړو لیسنسونو د تمدید خبر ورکړ. د هلمند د ترافیکو مدیر وایي چې په دې سره 7.3 میلیونه افغاني عواید هم راټول کړي او د دولت ملي خزانې ته یې سپارلي دي. د ترافیکو مدیر وایي د ترافیکي زده کړو روزنیزو کورسونو په ترسره کېدو سره 80% دا ولایت کې د ترافیکي پیښو ګراف ټیټ شوی دی. دی وایي د یو شمېر نورو ادارو سره په همغږۍ د لښکرګاه ښار د ښاري او ترافیکي نظم د خوندیتوب لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري. یو څو مخکې موږ لړۍ مکمل ټولې کړې د ښار څخه چې هغه داسې وي چې کوچنی به لړۍ به روانه کړې وه، پر سړک مابینځ به ولاړ وو یا به د لاس ګاډۍ ورسره وه، نو یا به داسې وي چې کوکه به هم درلودله، 2-3 لړۍ به هم درلودلې. به پوښتنه ځینې وکړه چې ته ولې په ګاډۍ د باندې راباسې ډامبره څخه، وایي په دغه کې شی نه خرڅېږي، یا دا ده وایي دا ده. خو هغه ښاغلي صاحب موږ په همغږۍ باندې د خپل کومک ورسره کوو. د ښار نظم هم تر پخوا څخه ډېر سم شوی دی. بلخوا د لښکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکي مني چې ترافیکي زده کړو کورسونو په دایرېدو سره ترافیکي پیښو ګراف ښکته شوی. په عملي او نظري روزنې سره چلوونکو ته مسلکي روزنه ورکول شوې، خو وایي چې دا ډول کورسونو دایرېدل باید دوامداره وي. ښه روزنه ورکړي، ښه دغه ورکړي، په راځي ترافیک ودروي او لیسنس ورکړي. لیسنس بیا د ترافیکي پیښې به ډېرې کمې شي، ډېرې به سهولت راشي پکښې کې، ډېر به امن راشي پکښې. باید عملي کړي د ځان سره او زده کړې وکړي او د ځان سره یاداشت کړي، ځکه ځان سره یاداشت کړي ترافیکي پیښه به نه رامنځته کېږي. هغه موټروانان چې هغه په عامو لارو کې د اوږدو لارو کې لکه د کابل لار، د هرات لار، د جلال آباد لار، پر دغو لارو باندې موټران چلوي، د دې دپاره به بیخي فرض العین دی په دې خاطر باندې چې د صلحاو انسانانو ژوند د دوی په لاس کې دی. د یادونې وړ ده چې ترافیکو مدیریت د مسؤلینو په وینا پر عمومي شاراګانو د مرکز او ولسوالیو پر عمومي لارو د ترافیکي نظم د کنټرول لپاره ګرځنده ګزمې ترسره کیږي، چې دا چاره هم د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې مؤثریت لري.